بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په لمانځه کې الحمدلله ویل کېږي، تر الحمدلله وروسته بیا سورت ویل کېږي. د الحمدلله او سورت په منځ کې بسم الله ویل ستا او که یا؟ ځکه د امام حافظ رحمه الله پر مذهب باندې بسم الله د هر سورت جز ده، نو لہذا که څوک بسم الله ونه وایي د هغه سورت څخه به یو آیت پرېښي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله تفصیلوار امداد الاحکام په جلد اول صفحه 584 کې رانقل کړې ده. تفصیلي خبره یې ورباندې کړې ده او دا یې ویلي دي چې فتوا پر قول د امام ابو یوسف رحمه الله ده، که څوک د الحمدلله او سورت په منځ کې بسم الله ووایي څه مشکل نسته، بلکې بعضو علماو حسن ورته ویلي دي، خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ثابت نه دي، سنت عمل نه دی. نو لہذا د الحمدلله او سورت په منځ کې به بسم الله نه وایي، که یې ووایي څه ممانعت ورباندې نسته. تفصیلي دلایل سره د ټولو حوالو امداد الاحکام په جلد اول صفحه 584 او 580 کې رانقل کړي دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.